اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ملګرو، امید لرم چې ټول بخیر او د دې نه مخکې تاسو زموږ نور پروګرامونه کتلي وو په مختلفو موضوعګانو باندې، او د دې نه تیر پروګرام چې و نو هغه د ځناورو د خاندان د عمر مطابق نومونه. اوس چې دی اوس مې هغه تورې راوړي یا جملې چې هغه معنوي دي. معنوي داسې دي چې کله مونږ ووایو چې پلانکې تالیسټ، د تالیسټ نه مطلب دی چې هغه د کار روزګار نه وي، بس صرف خوراک کوي، یا په نار او په مړه مینه هم خوراک کوي، دې ته وایي تالیسټ. اوس تالي او سټه، دا سټ چې دی دا له سټلو نه وتی، دلته چې کوم راغلی نه تالې سټل تر اخره پورې، لکه کار څومره خوراکي دی به یې ختموي، ځان به پرې خرابوي، خو دې ته تالیسټ وي او د کار روزګار نه وي، دا هغه باندې دغه شان دا ټول زموږ څومره چې توري دي یا جملې دي دا معنوي. یعنی مونږ وایو چې دا پلانکې ډوډۍ غړپ دی یا ډوډۍ خلاص دی، د کومه که خبره شوه چې ټک کار نه دی او صرف خوراک دی، څه پیدا یې نشته، ده ته داسې کس ته وایي ډوډۍ غړپ یا ډوډۍ خلاص. ښه، اوس کنګال ټکی چې دی لکه چا سره چې څه نه وي، تش تور، غریب، بې حاله، بې جایداده، بې کوره او بې روزګاره، دې ته وایي کنګال. ښه، مونږ وایو چې دا خبرې ټولې ګډې وډې دي یا دروغ رښتیا دي، دې ته وایي اپلتې غفلتې، پښتو کې ورته اکو بکو وایي، اپلتې غفلتې، یعنی مطلب دی څه مقصد یې نشته، بې مقصده خبرې دي. نو اوس اپلتې او غفلتې، که ځان له غفلتې وایي دا څه ټکی نه دی، اپلتې بیا هم معنی ورکوي خو دا نه ورکوي. ښه، ټپ ټیپ، اوچ کړس، کمزوری، دا څاروی ډېر ټپ ټیپ دی، کمزوری دی، خوراک ورته نه میلاویږي یا پکې څه مرض دی نو ټپ ټیپ دی. دا زموږ پښتانه استعمالوي، خو لکه دې ته دا خیال نه کوي چې ګنې دا معنوي دي چې دا پته ولګي. اوس پیشي شا، پیشي شا مونږ هغې ته وایو چې د چا پسې شا په شا خبره کول، چې څوک موجود نه وي او هغه پسې څه خبره کوو نو دې ته وایي پیشي شا، یعنې په پلانکي پسې پیشي شا لګیا و، خبرې کولې، او دې مطلب دی چې چا پسې خبرې کولې یا موجود نه و، یا شا په شا ورپسې لګیا یو شان او په مخامخ بل شان دي، دا مونږ هغه ځای کې استعمالوو پیشي شا. او ځان له څه معنی نشته دی پیشي او شا. ښه، ککړ، مونږ وایو دی په دې ګناه کې ککړ دی، په دې جرم کې ککړ دی، په دې غلطۍ کې ککړ دی، په ګډو وډو کې ککړ دی. ککړ لکه دا همدغه معنی ورکوي ابتا، خو دلته بیا دا لږ بدلېږي، دا به اوس وضاحت کوم. یعنې په څه کې ملوث کېدل دې ته وایي ککړ. او ابته چې دی دا هم په ګناه کې ابته دی، خو مونږ دا هم وایو چې جامې مې ابته شوې، خرابې شوې، دارې ورته وشوې، په خټو څخه شوې، نو هغې ته هم ابته وایي، خو معنی یو ورکوي، خو دلته بیا دا په بعض ځایونو کې بیلېږي، ځان له بېله معنی ورکوي. ښه، مونږ وایي څیره، یعنې لمر چې رڼا راشي، د لمر چې کومه رڼا کمرې ته راننوځي یا کم رڼا راځي نو دغې ته شعاع وایي په اردو کې، مونږ ورته څیره وایو. دا زموږ پښتانه استعمالوي به یا به نه استعمالوي، ډېر کم به استعمالوي، په دې کلو کې خو استعمالېږي، خو ښاریو کې د پښتو دا خپل ټکي ورک شوي دي. څیره، شعاع، رڼا، کرنې،
اردو کې ورته وایي، دې ته څیره وایي. ښه، پایې ته رسېدل مونږ په پښتو کې سب داسې وایو چې پروګرام ختم شو، زما خبرې ختمې شوې، او دلته به داسې وایي چې زما خبرې پایې ته ورسېدې، پروګرام پایې ته ورسېدې، یعنې ختم شو. پایې ته رسېدل، اوس پایې چې دی دا ډوسه شی نه دی، او پایې ته څنګه رسېږي؟ دلته یې معنی چې ده نه ټیک ورکوي او لفظونه بل شان دي. پایې ته رسېدل، ختمېدل، یعنې پروګرام سر ته ورسېده. ښه، اوبه خړول. اوبه خړول چا سره جنګ جوړول، خبر روانول، دې ته اوبه خړول وایي. مونږ که وایو چې یو کس سره زمونږ زړه نه غواړي چې روزګار ورسره وکړو، دغه وکړو، نو سبانه به جوړه کړو، څه دروغ رښتیا خبرې به جوړې شي، په هغې باندې به خبره روانې شي، دې ته وایي اوبه خړول. اوس اوبه خړې او اوبه سپینې دا ځان له معنی ده، او دلته معنی بدله ورکوي. ښه، غاښونه چیچل. غاښونه چیچل یعنې غوسه کېدل. مونږ وایو چې غاښونه یې وچیچله، پلانکۍ ورته غوسه شه، سم غاښونه یې ورته وچیچل، یا غاښونه چیچي غوسه دی. دا د دغې لپاره استعمالېږي، د غوسې د غاښونو سره د چیچلو سره ورته کار نشته. غاښونه چیچل. ښه، کاڼي اړول. څوک راشي ډېره موده پسه، یعنې تمه ترې نه وي او راشي، نو هغه ملګري ووایي کاڼي واړوه، پلانکۍ راغی، یا دا کار یې وکړو کاڼي واړوه. مطلب دی چې په اردو کې وایي انهوني. کاڼي اړول یعنې هغه کار وشو چې کم د نه کېدو. ښه، نوکونه جنګول. اوس نوکونه جنګولو سره هېڅ هم تعلق نشته، خو مونږ دا دلته دا معنی ورکوو چې جنګ ګرمول، یعنې که د دوو کسانو جګړې یو بل نوکونه جنګي، نو مونږ ته دا مطلب ولو چې دی پکې لکه داسې خبرې وکړي یا داسې دغه وکړي چې هغې نور هم جنګ تېز شي. نو نوکونه جنګول، جنګ تېزول، ګرمول، زیاتول، مسلې زیاتول، دې ته وایي نوکونه جنګول. ښه، لاسونه مروړل. لاسونه مروړل چې دي افسوس کول، یو کار وشو او غلطي وشوه، نو خلک وایي لاسونه مروړل، لکه دا مچ لاسونه مروړل، داسې هم وایي. دا مچ چې دی نو دی هم لاسونه داسې هسې کوي، دې ته لاسونه مروړل وایي. اوس لکه د مچ لاسونه مروړي، یعنې افسوس کوي چې ما غلطي وکړه، داسې راله نه وو پکار. ښه، په غوږ وهل. په غوږ وهل دا خبره رسول، پلانکي ته پلانکی په غوږ ووهه، یعنې دا خبره ورته ورسوه چې په غوږ یې واوري. نو دې ته مونږ عام وینایي الفاظو کې وایي په غوږ وهل، یعنې په غوږ مې ووهه، خبره مې ورته ورسوله، خبره مې ورته وکړه، غوږو کې مې ورله خبره واچوله. ښه، سترګې پټول. سترګې پټول دې ته وایي یو کار یې کړي او منکر شي چې دا ما نه دي کړي، یا داسې حرکتونه کول چې هغه د خوښې نه وي او بیا ترې وروسته منکرېدل دي او بیا یې کوي. دې ته وایي چې سترګې پټول، د باندې سترګې پټې دي، دی بل څوک نه ویني او بس لګیا دی خپله کوي، دې ته سترګې پټول وایي. ښه، سترګې راوښکل، دا هم غوسه ده. د غاښونه چیچل او سترګې راوښکل، ماشوم باندې پلار سترګې راوباسي، دې ته وایي غوسه شو ورته، کار شو ورته، وکارېده ورته، سترګې راوښکل. ښه، غاښ ماتونکی جواب. اوس د غاښ ماتولو جواب، یعنې غاښ ماتول خو جګړه ده، جګړه کې غاښ ماتېږي، او دلته مونږ وایو داسې جواب یې وله ورکړه چې هغې لا جوابه کړه، هغې خاموش کړه، غلی یې کړه، هغه سره بله خبره نه وه. نو دې دپاره دا استعمالېږي چې داسې غاښ ماتونکی جواب یې ورکړه چې بس هغه غلی شاړو، هغه سره بله خبره نه وه. زړه یې ورته ووهه. د یو کار نه زړه موړېدل، تورېدل، یعنې نور نه کوم، یا تاوان دی یا نه شم کولی، زما د وس نه وي،
ټایم زیات لګي په یو خبره باندې، زړه یې ورته ووهه، نور دا کار کول نه غواړي، دا روزګار کول نه غواړي. ښه، تلي کې شړشم زرغونول. تلي کې شړشم زرغونول مطلب دی چې یو کار د وخت نه مخکې کول. په تلي کې شړشم نه زرغونېږي. یعنې مطلب دی چې د یو کار ټایم نه دی، په هغې باندې ګنټه لګي او دی وایي چې په منټ کې دې وشي، په 1 منټ کې 2 منټو کې، یعنې تادي کول. دې ته وایي تلي کې شړشم زرغونول. پوزه یې ورله پرې کړه، یعنې داسې حرکت یې وکړو چې ویې شرمول، بې عزته یې کړه خلک. یا خپلې داسې کار وکړه چې د شرمه څوک چا سره میلاوېدی نه شي، دی وله پوزه پرې کړه، داسې حرکت یې وکړو. د یو کس زوی یا ورور کشر داسې حرکت وکړي چې هغه د نه کول وي. نو هغې ته وایي، خلک وایي چې دا کلي له پوزه پرې کړه، خاندان له پوزه پرې کړه، خپل مشرانو له پوزه پرې کړه، یعنې ویې شرمول، داسې حرکت یې وکړو. نشې کوي، غلاګانې کوي، تماشې کوي. او ګرانو ملګرو، امید لرم چې په دې به پوه شوي وئ چې دا هغه معنوي الفاظ دي چې لیکلی کېږي یو څه او معنی بدله ورکوي. انشاءالله آینده به د نورو پروګرامونو سره راځو. د الله په امان.